امام اعمش او امام عنیسه او امام حطاب د 500 مشایخ څخه د حدیث نقل کوي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه حضرت امیر المؤمنین علی رضی الله عنه هغه فرمایي چې ایها الناس احفظوا عني خمسا، اے خلکو تاسو زمانه 5 خبرې زده کړئ، 5 خبرې زمانه واورئ او دا 5 خبرې په ذهن کې ټایپ کړئ او یې ساتئ. 5 خبرې کني دي. الله يخافن احد منكم الا ذنبه، یو دا چې په روی زمين کې هر انسان د خپل ګناه نه ویره وکړي، د خپل ګناه نه انسان ته ویره پکار ده تر هر شي. ولا يرجو الا ربه، او انسان چې کله امید ساتي نو صرف د پروردگار سره امید وساتي. د دنیا د انسانان ډېر بې وفا دي. یو وخت به داسې سي چې ستا ملګري، دوستان، قریبان، انډیوالان چې ستا هر څومره نږدې وي دا ټول به لاس درته ایله کوي، یوازې به ستا سره به هېڅوک هم نه وي او الله جل جلاله به در سره وي. د الله جل جلاله امداد به ستا سره وي. ډېر داسې واقعات راغلي دي په اکثرو مواضعو کې. انسان باید په انسانانو پسې زړه ونه لګي، د الله پسې زړه ولګي. انسانان بې وفا دي. 50 کاله به در سره تیر کی، 40 کاله به در سره تیر کی، 100 کاله به در سره تیر کی، خو اخر کې بې وفایي کوي چې مقصد یې پرسو بیا روان. الله جل جلاله وفادار ذات دی چې ته یو سجده په صدق او په اخلاص ورته ولګای، الله جل جلاله دنیا هم درته ښایسته کوي، آخرت هم درته ښایسته کوي او الله جل جلاله درته اساني راولي. دغه شانته ولا یستحي منکم احد اذا لم يعلم ان يتعلم. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کله ته علم نه لري، ته پوهه نه لري، شرمې جما چې ته چا تک شینې ته علم زنه کوي. شرم مکو، بس د علم د زده کولو په خاطر باندې ځان به شرم کا. د هر چا نه زده کوه، د هر چا څخه علم یاد کا، د هر چا څخه جزئیه زده کا. دا مو وای چې دا کشر ده، دا مشر دی، دا فلان ده. نه نه، چې هر څوک علم لري په صحیح معنی علم زنه زده کوي او په ځان باندې عملي کوي. ولا يستحي احد منكم من سئل وهو لا يعلم ان يقول لا اعلم. بل خبره حضرت علی فرمایي چې دا خبره زده کوي چې څوک ستانه پښتنه کوي. دا خبره مولایانو ته راځي چې څوک ستانه پښتنه کوي د یو مسلې چې ته دا مسله جواب راته راک، نو ته ورته شروع کې جما چې جوابونه د خپل خېټې ورته ورکای. کدي جواب زده جواب ورکا، کدي جواب زده نه ورته وځ نه پوهېږم، د علم نه لرم، په دې مشر میږه. امام ابو حنیفه رحمه الله په ډیرو مسائلو کې لا ادري ویل زنه پوهېږم. امام ابو حنیفه سونه د علم غرو، هغه ډیر د مسائل راغلي دي چې خلکو پښتني ځنه کړي دی، وای زنه پوهېږم او رښتیا هم علم نه درلودي، ویل چې زنه پوهېږم په دا مسله. اوس خو یو مولا یو مفتی چې خالی علنګوټه په سروي د سربندي اعلان یې کړ، دون نفس غټي یو مسله پښتنه وکي یزدا هم نه د خپل ځانه لګیای. وای دا مسله دا سیده، دا مسله د خپل ځانه لګیای، زده نه مسله. ولی په دې شرمېږي چې دی وای ارزمانه دی زده، خو بس وای ارزمانه دی زده، خبره خلاص. ولی خو بیا سبا خلک وای چې ما د څه مسله پښتنه وکړه د زده نه. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې ته په دې کې شرم مکو، ځکه چې ته په دغه کې شرم کوي چې خلک به ما ته وای چې دای سم مولا نه دی، نو په ورځ د آخرت د عذاب څخه ولې نه بیریږي چې سړی ته غلطه مسله ورشي. په دې کې یو قصه آیات سو، یو منطقي مولا او منطق بچا ویلی یا بنی ویلی، دا فلسفه او منطق چې ورته وایي. منطقي مولا او صرف او نحو منطق باندې ټیم تر کړو، حدیث باندې نه پوهې، د فقه باندې نه پوهې. نو امام غریب یو مسوک را لې پښتنه ځنه وکړه، وای مولوی صاحب د ازمج ساته چې دی مجکر لیدلې دي، اوس مش سوسو لاغي وبوزني وکاجو. اخو معلومه خبره قدرت کې مرضی مجک ساته لیدلې مش سوسو لاغي وبوکاجو چې دا صاپاکس یا ذخیره تلویدلې مش سوسو لاغي وب. هغه خو مسله نه و یاده، مفتی خو نو فقه نه وزده، ټول عمر په منطق تیر کړو، صغرا ده کبرا ده، حدیث صد دی او تصورات دي، تصدیقات دي، قیاسونه دي، فلان فلان. د سوچ وکي چې جواب نه ورکوم، خدا سره و یار د مولا نه دی،
راځه بل گیم ور سره وکا باره ورته ویل وای صاحب موږ داستا مجک ته ګورو چې داستا مجک په کوم حالت کې دا خو مجمل دی دا څه تفصیل غواړي ته زه ساس خدای مسلې شو پښتنه کوم وای وای داستا مجک چر روانو په تیز روانو چې ساته ول بده ک سوکر روانو هغه ته زنه په خبر وای نه چې داستا مجک چر روانو د کور څخه دا پشي په مخ کړو او که خپل په طبيعت روانو بیا ورته وای چې مخ کې ښکار شي کړو که نه وکړي راځي صاحب ډیر ساده او ډیر خشمجن بارول مولوی صاحب خدای دې خوار نه ک چې دونه ما قتل یو دونه ما مجلس ور سره کړی وای خو ما به ګر کړی وای ساته ونل دی نو مسله دا چې مولایان په کومه مسله چې پونی نه وای چې زنه پوهیږم بس درته لګیای فلان او فلان نو ځکه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې په کومه مسله ته نه پوهیدل دا مو وای چې فلان او فلان او فلان د نن زمانه اکثر مفتیان چې پر خلکو باندې د کفر او د شرک ټاپې لګي وجه دا چې دوی نه پوهه دي په هیڅ نه پوهیش دغه شانته بلځه کې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي حضرت علی د علم دروازه ده نبی علیہ السلام فرمایي انا مدینه العلم وعلی بابها زد علم دروازه يم او حضرت علی رضی الله عنه دغه شهر دی نو علی رضی الله عنه غوندي شخصیت چې هغه د علم د مدینه منوره د مدني علم دروازه وا یعنی څوک چې د حضرت علی سره مینه نه لري هغه د علم دروازې او شهر ته نه وتای نسی ګر سره دا کم چې شیطان خلک گمراه بولی دا په دی وجه نه بولی چې د حضرت علی سره اهل بیت سره مینه لري د اهل بیت سره د حضرت علی سره مینه کول کمال ایمان دی ستا ایمان پر باندې قوي کیږي چې ته د حضرت علی سره مینه وکي او د اهل بیت د رسول الله د سیدانو سره مینه محبت او قدر او احترام وکي بلکې هغه گمراه زکه خلق بولی چې د صحابه کرامو تنقیس کوي ابو بکر صدیق ته کافر وای العیاذ بالله حضرت عمر فاروق ته وای حضرت عثمان ته وای بدی خلق ورته گمراه وای بدی گمراه نه وای چې ولې د اهل بیت سره مینه کوي